ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. بهرنیو چارو وزارت وایي چې انډونیزیا، ناروې، استرالیا او د هند د بهرنیو چارو وزیرانو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دویم پړاو په لیدو هرکلی کړي او د سولې له بهیره سره خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې د جنوري په شلمه به د نوي ولسمشر د لوړي مراسمو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوې ده د روانې جنوري په شلمه د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړي له مراسمو وروسته به په رسمي توګه خپله دنده پیل کړي. د اوکرایني الوتکې د نسکورېدو کلیز افغانستان او څلورو نورو هیوادونو له ایران څرګند ځواب وغوښت. د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اوکراین د مسافرو وړونکو الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو. افغانستان او څلورو نورو هیوادونو د دې پیښې د کال پوره کېدو سره د ایران له حکومته غوښتي چې د دغه ناورین بشپړ او هر اړخیز ریپورټ وړاندې کړي. ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د دایم لپاره بند کړی دی. دا کار د نیکي هیلو له نیوکو سره مخ شوی دی. هغې ویلي چې دا د اواز د خفه کېدلو په معنا دی.